سلام نو مرګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن در باندې زمونږ خپل یو ملګری دی، یو افغان دی او هغه ماشاءالله نورو د امریکې نور ایالتونو خو نه یم خبر، خو خپله په واشنګټن ایالت کې داسې یو غټ ابتکار ډېرو کمو ملګرو کړی دی. نو دلته یې ډېره یوه غټه مغازه یې خلاصه کړې ده، 80,000 سکویر فیټه ده. 80,000 سکویر فیټه مغازه یې خلاصه کړې ده او ډیر کافي غټ ځای دی. نو ما ویل د نورو ملګرو افغانانو سره شریک کړم، د ټولو دپاره د افتخار ځای دی دا. او دې نه مخکې چې زه تاسې باندې دا مغازه وګورم، خپله قاري صاحب عابد چا چې دا مغازه ده دې سره یو څو خبرې کوم او د هغې نه وروسته در باندې بیا د هغه مغازه هم ګورم. نو زه دا کیمره قاري صاحب ته اړوم. ښه قاري صاحب، داسې دی مغازه خو مه ولیده، زه خو یې خپله سرپرایز کړم. نو زما په ذهن کې یو څو پوښتنې راځي، غواړم تا نه یې وکړم. اول خو دا چې څنګه دې دا دومره غټ زړه وکړه قاري صاحب، 80,000 سکویر فیټه، دا خو ډېر یو غټ ځای دی، دا زړه دې څنګه وکړه قاري صاحب؟ السلام علیکم سبحاني صاحب، ستا د راتګ نه متن مننه چې راغلی او زموږ د ورکوټي تجارت ته راغلی او دا ځای وګورئ. سبحاني صاحب داسې دی چې فرصتونه هر وخت نه پیدا کېږي که نه. نو دلته زه ما خو دلته دغه سره کار کولو، زه خبر شوم تازه اویلیبل دی او دا کم پلان چې ما لرلو چې دا ټول شی نه پکې ولري، چې مثال ته ون سټاپ شاپ وي چې ته مثلا هوم امپروومنټ هم ولري، فرنیچر هم ولري، لباس هم ولري، قالین هم ولري، کډز لباس هم ولري، الکترانکس هم ولري. نو د دې لپاره د اقل تا ته 40-50,000 سکویر فیټه ځای پکار دی. بل دا چې د موقعیت په مال کې دی، دا مال هر کال 6 میلیونه ویزیټر لري هر کال. نو دې لپاره ما تصمیم ونیو چې راځه دغه فرصت دی. نو تجارت، زه خو د تجارت شاګرد پاتې شوی، ما ټکنیکل درسونه مې ډېر ورکړي. نو زه پوهېږم چې انشاءالله هېڅ تجارت په امریکا کې ناکامه نه دی. نو دا دغه مو وکړو، ګام وکړو. دغه اوله میاشت هم د ماشاءالله تر اوسه پورې هر څه ډېر ښه سم روان دي او امیدواره یم ورته. زه ډېر خوشحاله یم، مثلا دلته تقریبا 2 کسان اوس کار کوي افغانان. خو زه ډېر وخت نه یم، بعد د وخته یم دلته. ډېره مننه قاري صاحب، خوشحاله اوسئ، نیک اقدام دی. یوه بله پوښتنه، وخت ډېر نه نیسم، خو دا بعضې پوښتنې ذهن ته د سړي راځي، څه مشوره ورکړې نور افغانانو ته؟ ځکه زه په دې پوهېږم چې ډېری افغانان چې دلته راغلي دي زړه یې غواړي چې یو کاروبار شروع کړي. دومره غټ لکه تا چې شروع کړی دا خو به ډېر کم زما برزه شروع کړي، ولې فکر کوم دا یو څه ناسه انویسټمنټ خو غواړي. خو په عامه توګه مثلا د افغانان راغلي دي، دې ته ته څه مشوره ورکړې؟ کاروبار وکړي یا وظیفې وکړي یا څنګه بیلنس وساتي؟ سبحاني صاحب دا چې وایي چې لینډ اف اپرچونټي، نو لینډ اف اپرچونټي په جاب نه ده، هغه هدف جاب نه دی. نو که ته څومره عاید دې په وظیفه کې ډېرېږي، خو همونه مالیه ډېره ورکوي او همره در باندې مثلا هغه کومکونه قطع کېږي که نه. مثلا بل سړی چې فامیل لري خو دا نه شي کولی چې وکړي. نو ضروري نه چې غټي ډېر ورکوټی دي که نه مثلا، خو خپل کار د ډېرې ښه وظیفې نه ښه دی. خپل کار خپله ته اوسي، د چا غږ در باندې نه اوسي که نه. نو دا د ډېرې ښه وظیفې نه، ډېرې ورکوټی کار خو خپل کار ښه دی. ځکه چې دی کې ته ځان ته اوس موږ 12 ساعته هره ورځ دلته کار کوو، 12 نه 14 ساعته پورې کار کوو، خو په خوشحالۍ کوو ځکه خپل کار هم دی که نه. نو زه ګمان کوم چې په اوږدمهاله کې ډېره مهمه ده چې خپل کار ولري نسبت دې ته چې وظیفه کې. خوشحاله اوسئ قاري صاحب، مننه. زه دلته د نور وخت په دې نیسم، پوښتنې خو به ډېرې زیاتې او وخت کم دی. دغه دوکان را باندې راځه، لږ په منډه وګوره چې ملګرو ته لږ د دوکان دغه ورکړه، لږ معلومات را سره شریکه. دا ځای چې دی نام الکترانکس اکسسریز لپاره دغه کړی دی. اوس خو نه لري، مثلا موږ غواړو چې د سلفون ریپیر هم وشي، اکسسریز هم وشي، کمپیوټر دا شی هم دغه ورسره فعلا دپاره موږ دا ځای ورته دغه کړی دی، ماشاءالله. بل دا ته چې دی نو بیډینګ دی چې مثلا همدغه کمپالو
توشکې دغه او دا پردې او داسې شی نه دي که نه نو موږ سره مختلف برانډونه دي مثلا کاسکو ده امازان ده اوس هم بیډ بات اینډ بیان بندېږي د هغې ډېر سټف هم اخیستی دی دا شی دی نو مکمل دا بخش چې دی 50% اف دی مثلا کوم شی ته اوس په کاسکو کې په $50 اخلي هغه زه $25 درکوم او د کاسکو ټول نه ارزانترین نرخ دی که نه نو هغه خو څوک بیټ کولی نه چې موږ هغه بیټ کوو نو دا بل بخش دی بل یو ډېر فن دغه د خیال نن خو سوالي ته راغلی چې دغه ده جمعه ده جمعه خیر زموږ دا بیرونه د لرګو چې ګوري دا موږ نن ماښام ډکوو نو د $10 او د $10 نه چې ښکته چې دی دی کې اچوو او سبا په $9 دی هر شی چې ته چې دی نه اخلې جګې راشه هر شی چې جګې دی د بن سټور یا بن کانسپټ ورته وایي نو دی نه هر شی په $9 دی بیا په سبا $8 کېږي دوشنبې په ورځ $6 همداسې ښکته کېږي جمعې په ورځ $1 نن $1 خو سار کار څه خلاص شو اوس وګوره راشه ته خو د خلکو ته بیا نه ګوره خلاص هېڅ شی هم پاتې نه دي والله رښتیا هم ټول شی خالي دي که نه خلاص هېڅ شی هم پاتې نه دي نو ₹1 مثال دا شی سبحاني صاحب مثال دا د امازون دی دا اوس هم مثلا $10 دی که نه خو نن په $1 دی بس څوک یې څنګه وانلي دا سیکشن هم د بوټانو دی چې ټول برانډونه دي او سامان فکر کوم دکان لکه خالی شوی دی لکه شی شاید د ریسټاکینګ روان دی سبحاني صاحب خلک کوي نن شپه موږ ریسټاکینګ کوو که نه جمعې ورځ زموږ ریسټاکینګ نو خو ورځ دا و چې ته شنبې په ورځ راغلی وې نو دلته چې ګورې ټول برانډونه موږ سره شته دی مثلا او هماغه مثلا د کاسکو کې چې کوم شی ته په 50 اخلي هماغه خبره په 15 شي موږ درکوو که نه نو ماشاءالله موږ رسیدګي نشو کولی نه دلته داسې نه ده یوازې ستاسې دپاره خپله د کسټمرز دپاره هم دا غټه یوه اپرچونټي ده په دې چې لکه تا چې وویلې مخکې چې کاسکو کې یو شی په 50 دی او هغه بیخي د هغې نه کم نرخونه نشته ته هغه بیټ کوې نو دلته کنزیومر دپاره هم فایده ده دا هم امپرومنټ دی داسې ګراشي دا هم امپرومنټ دی څوک چې کور لري د کور په مثال څوک چې کور لري خو هر شی برق هم خپله کوي او تشناب هم خپله جوړوي او دروازه نو د هم امپرومنټ ټول دلته دی نو دا یو نیم وخت کې موږ د 50% هم کم ورکوو دا شی نه چې کور مالک دی هغه دپاره ډېر شی نه دا شی نه او دا ضرورت دی نو دا ځکه مصرفي شی نه دي خرابېږي زر بیا راځي دا هم بل د بوټانو سیکشن دی چې د ښځینه دا هم ټول 50% اف دلته دا چیز مکمل دا ټارګټ دغه دی پایزار دا ټارګټ نه ټارګټ هم ډېر ښه پایزار ورکوي دلته دا د قالین سیکشن دی دا قالین دي قالین دي مثال دا وطني قالین هم پکې راوړه اوس افغانان ټول ترکي قالین مثلا په $600 موږ قالین د $50 نه شروع کېږي هماغه د کاسکو قالین دي ډېر ښه قالین میډ ان ترکي دي مثال که نه $100 مثال ایوریج پرایس زموږ د قالین $100 په $100 قالین په $200 ته سالون دي درکېږي نو ولې ته بل ځای نه واخلې دا د فرنیچر سیکشن دی موږ سره ټول برانډ فرنیچر دی دا چینایي او دغه فرنیچر نشته موږ سره که نه ټول هر شی مثال په کاسکو کې چې شی دی 50% دغې اف دی سټریټ فارورډ او په دې هم موږ رسیدګي نشو کولی فرنیچر ته هم موږ رسیدګي نشو او سبحاني صاحب هغه اخر بخش دی دغه لباس دی او لباس هم 50% اف دی ټول باندې که نه ولا فرنیچر هم دی وتی دی کاري صاحب دا ځای هم خالي شوی دی اوس لګي ریسټاکینګ کوي که نه دوکان لګیا نو اوس سبحاني صاحب ته دا لباسونه دي که نه مثال پرایس ټاګ دا $10 دی مثال موږ $15 ورکوو دا د ټارګټ پرایس دی لباس اکثر د ټارګټ نه دی که نه بل دا دی چې دا اوور سټاک دی دا ریټرن نه دی چې د کسټمر ریټرن وي زموږ سټور کې 95% اوور سټاک دی ریټرن نه دی ریټرن ډېر په دغه هوم امپرومنټ دغه کې شته چې ریټرن شته نور اکثره زموږ شي نه وي ځکه چې موږ غواړو چې یو نیو شاپینګ ایکسپیرینس خپلو مشتریانو ته ورکړو دې لپاره موږ ټول شي نه تقریبا نوي دي او په دغه پرایس باندې نو کمیونټي خلک دلته مثلا د الابند کې چې موږ کوم ځای کې د مال او د خلک ډېر خوشحاله دي نو ټول خپل سپورټ دغه کړی تر اوسه پورې مال همیشه یعنې په فکر کا په هفته کې 2 ورځې راځي خپل جنرال منیجر راځي په خوشحالۍ باندې څومره ښه ملګرو دا ځای چې دی اوس همغه دوکان برخو عمومي مغازه ده بې د دننه دا ځای چې دی دا ریسټاکینګ ځای دی یعنې دلته دا سامان چې راځي دلته راځي بیا دې دلته جوړوي او بار یې وباسي دا یې هم ښه کافي غټ ځای دی زه دا کیمره ورړم واپس اخوا دا دی ګورئ ملګرو دا هم ډېر کافي غټ ځای دی ګورئ دا خرید ریسټاکینګ ځای دی هاخوا هم شته دی نور دا ګوره دا ټول سامان چې دی
دا د ریسټاکینګ ځای دی دا خو کاري صاحب دا ځای هم ډېر غټ ځای دی که نه ماشاءالله السلام علیکم خاص دی خیرت دی السلام علیکم ستړي مه شي دا ته ورته وګوره ماشاءالله والا کاري صاحب دا خو کافي غټ ځای دی که نه دلته شاته دفترونه دي دغه دي که نه اشپزخانه او دغه هغه هغلته دي ماشاءالله الله دې بختور کړي کاري صاحب خوشحاله اوسئ دا رستورانت دي تشنابونه دي اوه خپل تاسې دپاره امپلایز دپاره دغه ځای هم دی ډېر غټ ځای دی کاري صاحب دا لوډینګ ډاک دی چکونه راځي خالي کېږي دلته نه بس دلته نه ځي هلته سوټ کېږي راځي فلور ته او دا لوډینګ ډاک دی ښه دا وګوره ماشاءالله لکه دا ټول دا ځایونه مې حساب دی د 8000 سکویر فیټ کې که نه کافي غټ ځای دی ښه ملګرو دغه دوکان هم ولیدلو نو ماشاءالله من حیث د افغان خپله ما دپاره ډېره د فخر خبره ده زموږ یو افغان راپاڅېد داسې یو غټ بزنس یې شروع کړه او زه ګورم ډېري افغانان لګیا دي کوشش کوي چې بزنس ته ځان واړوي او همداسې به کېږي مطمئن یم انشاءالله وخت به نیسي لکه هر افغان یا هر ملګری دا سوچ نه کوي چې په یو دم دغسې یو غټ ځای جوړ کړي طبعا دا غټ انویسټمنټ غواړي خو ضرور نه ده لکه مخکې چې کاري صاحب ویلي چې یو سړی دی کاروبار د ډېر غټ دغه نه شروع کړي د اول دا واړه واړه سټیپونه دې والي او هغې نه وروسته دې بیا کاروبار شروع کړي نو مقصد مې همدا و ملګرو چې دغسې دا یو افغان ورور دی زموږ او ماشاءالله داسې یو ښایسته بزنس یې دلته شروع کړی نو ما ویل راځئ یو ویډیو جوړه کړم تاسو سره هم شریکه کړم او بس خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم خوښه شوي او هغه ملګري چې په امریکا کې دي نه یوازې په امریکا کې هغه ملګري چې مثلا په هر ځای کې دي ضرور نه ده چې تاسې په امریکا کې اوسئ او دلته باید بزنس خلاص کړئ یوازې دلته چلیږي نه بزنس خو د نړۍ په هر کونج کې چلیدی شي که په افغانستان کې بل ځای کې نو خدای دې وکړي چې دې نه تاسې یو قسم داسې یو میسج تاسې ته راغلی چې تاسې هم که ملګري غواړئ چې بزنس یا تجارت شروع کړئ نو چې تجارت شروع کړئ او د وړوکي نه خیر دی شروع کړئ او انشاءالله د وخت تېرېدو سبا تاسې هغې کې کامیابه شئ نو خوښ اوسئ ملګرو ډېره مننه